سلامونه، وخت مو په خیر. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ. درنو ملګرو، له ژمنې سره سم نن درته یو بل نوی سایټ معرفي کوو د پرایزر په نوم، چې د دوی کار کول اسان دي او هم ورته د پیسو ایستلو طریقې اسانه دي. نو په دغه سایټ کې د اکاونټ جوړولو لپاره به لومړنی کار چې کوئ، موږ تاسو ته واتساپ کې لینک اچو، په هغې به کلیک کوئ. نو بیا به تاسې خپل اکاونټ جوړوئ. زه په لینک کلیک کوم. کله چې تاسې په لینک کلیک وکړئ، دغه لینک به واتساپ ګروپ کې موږ درته تیار اچولی وي. له هغې وروسته چې ویډیو مو کتله، بیا لینک کلیک کړئ تر څو اکاونټ صحیح جوړ کړئ. نو تاسو ته دلته یو دغه اپشن راځي، ګیټ سټارټډ. که دا کلیک کوئ هم اکاونټ جوړېږي، او که راځئ دلته رجسټر کلیک کوئ هم اکاونټ جوړېږي. نو هر یو چې کلیک کوئ، که رجسټر کلیک کوئ او که ګیټ سټارټډ، نو یو شان ده. که دلته کلیک کوئ او که دلته ګیټ سټارټډ، له دې یو کلیک کوئ. زه راځم رجسټر کلیک کوم، دغه ده. نو دلته به تاسو دغه صفحه خلاصه شي. په دې کې به تاسو خپل نوم، ایمیل ادرس، پاسورډ او پاسورډ تکرار ورکوئ. زه یو نوم ورکوم، علي. ایمیل ادرس هم ورکوو ورته، یو ایمیل ادرس به ورته انتخاب کړئ. پاسورډ به هم ورته ورکوئ. نو کوم پاسورډ مو چې ورکړه، هغه بیرته تکرار ورکوئ. نو هغې نه وروسته به تاسې رجسټر کلیک کوئ تر څو اکاونټ کریټ شي. نو کله چې دغه صفحه به درته خلاصېږي، تاسې چې کله دغه صفحه خلاصېدو مخکې به له دې نه په منځ بټن ووځئ، خپل ایمیل ادرس ته به ورشئ. کوم ایمیل مو چې ورکړه، هغوی ته به دوی ایمیل لیږلی وي، تر څو هغه ځینې ایمیل وریفای شي او مخته لاړ شي. نو دغه ایمیل ادرس ته که تاسو سر کې وګورئ، د دوی لخوا به تاسو ته په دغه شان ایمیل راځي. تاسې راشئ او مستقیما په دې ایمیل کلیک وکړئ. کله چې ایمیل کلیک کوئ، نو دغه ایمیل کې بیا تاسې به دویم کار چې کوئ، او وریفای ایمیل، په دې به کلیک وکړئ. اوس نو ستاسې اکاونټ اتومات وریفای شو. نو په دغه شکل ستاسې اکاونټ څنګه کیږي، وریفای کیږي. نو دوی چې دي تاسو ته پوینټونه درکوي. پوینټونه چې دي بیا تاسې کولی شئ وباسئ، یعنې پیسو بدلیږي. خپل پوینټونه دلته لیدلی شئ. نو دغه زموږ پوینټونه دي. کله چې تاسې په لینک اکاونټ جوړ کړئ، 50 پوینټه درکوي. بیا به دویم کار چې تاسې کوئ، راشئ ټاسک ته. البته ټاسک ته به راشئ دغلته. نو چې ټاسک ته راغلی، تاسې په دې ټاسک کلیک وکړئ تر څو 30 پوینټه د ایمیل وریفیکیشن ترلاسه کړئ. نو کله چې تاسې ټاسک ته راشئ، وریفیکیشن د ایمیل وریفیکیشن ته راځئ، دې باندې کلیم باندې چې کوئ، کلیک کوئ. زه دا کلیک کوم، نو 30 پوینټه به کېږي، اضافه کېږي، ټول به 80 شي. نو دا موږ جمع کړ. که تاسې اوس وګورئ، هلته ټوټل موږ سره 80 پوینټه شو. نو دا دې کې د پیسو ګټلو طریقه تر ټولو اسانه چې ده. یوه خو تاسې کولی شئ دلته په ډیلی رینک کې او همدا ډول هم کې وګورئ د پیسو طریقې چې دي. دا خلک دي چې تر ټولو ټاپ دي، کار یې ډېر کړی. خو تاسې به د پیسو طریقې لپاره چې استفاده ترې کوئ، یو ریفرل لینک ده. که تاسې خپل لینک چاته ورکوئ، نو کولی شئ په دې ډول تاسې څه شی وکړئ، عاید ترې لاسته راوړئ، چې په هر کس باندې تاسې ته تقریبا 50 پوینټه درکوي. نو دلته که تاسې وګورئ، 3 برخې دي موږ سره. یو افیلیټ ده، یو پروفایل ده. له دې چې تاسې خپل نوم، پاسورډ چینج کوئ، افیلیټ کې مارکیټینګ کوئ. راځو افیلیټ کلیک کوو. نو تاسې به افیلیټ له کوم ځای راخلئ، تاسې به راځئ دلته کلیک به په دې پروفایل دې پوینټونه کوئ. نو دې ځای ته چې کله راشئ، بیا دغه اپشنونه درکوي، بیا دا کلیک کوو. نو دغه لینک تاسې وینئ، دغه لینک به تاسې کاپي کوئ په دغه شکل باندې، او بل ملګري ته به یې ولېږئ. نو هغه به اکاونټ جوړ کړي او تاسې ته به دلته 50 پوینټه درکړي. دا د پیسو د ګټلو یوه طریقه چې دا ده. بل بیا دې نه پیسو ایستلو طریقه ده، چې څنګه موږ ترې پیسې وباسو، دا درښایو. په دغه صفحه کې تاسې همدارنګه ګورئ چې دغه ملګري چې وینئ، دی پکې کار کړی. او تاسې به راځئ، لینک به له هغې ځای اخلئ او لینک به لیکئ، کس به راځي چې دا ښه طریقه ده. کولی شئ دلته ایرن ته راشئ. ایران کې دلته نو دوی سرویګانې لري، خو دا داسې اپلیکیشنونه ډاونلوډ ده. دلته همدا ډول سرویس دي، دې له لارې هم کولی شئ لاسته راوړئ، خو د ریفرل طریقه اسانه ده.
بله خبر پکې چې دا مهمه د پیسو ایستلو طریقه ده. دلته کاش آوټ تاسې وینئ، له دې لارې کولی شئ پیسې وباسئ. په دې چې کله کلیک وکړئ تاسې به د ځینه خپل هیواد انتخابوئ، ورته خپل څه شي ته چې پیسې وباسئ، دلته به بخش انتخابوئ، دلته به خپل هغه شبکې چې کومې ته یې باسئ باستلی شئ. او که غواړئ تاسې هیواد له دې انتخابېږي، همدا ډول دلته بخش د مثلا زه غواړم خپل باینانس اکاونټ ته پیسې ولېږم، نو کرپټو به کلیک کړئ، وروستی اپشن. کله چې کرپټو کلیک کړئ تاسو ته به د باینانس اپشن راسي او باینانس ته پیسې ایستلی شئ. نو تاسې کولی شئ باینانس ته هم پیسې وباسئ ترې، او هم کولی شئ ترېنه هغه ټولنیزو شبکو یا موبایل ریچارج ترېنه وکړئ. مثلا اتصالات ته یې باسئ، اتصالات کلیک کړئ. دلته تاسو ته وایي چې کم اندازه به څه وي 50 افغانۍ، چې دا 625 پوینټه کېږي. چې تاسې اوس 80 پوینټه لرئ، که یو څو ملګري دعوت کړئ نو ستاسې دا پوینټونه پوره شي بیا یې ایستلی شئ. دا د پیسو ایستلو طریقه وه پکې. او د پیسو ګټلو طریقه یې ریفرل ده، چې تاسې بل ملګری راولئ تر څو دلته راشي او دغه ایرن باندې کلیک وکړئ کونج کې. دغلته نو دوی لږ سروېګانې لري لاندې، او ورسره څنګ کې دغلته اپروالس لري چې دې په واسطه هم پیسې ترلاسه کولی شئ. نو خپل لینک به له پورته تاسې به د لینک لپاره دلته راځئ، په دې به کلیک کوئ. په دې کې به تاسې بیا دغه دویم البته اولنی اپشن چې وینئ په دې به کلیک وکړئ. نو په دې چې کلیک کړئ تاسې ته لینک درکوي. نو دغه لینک چې ده تاسې به دغه لینک خپل کاپي کړئ په دغه شکل باندې، او دا به خپل بل ملګري ته بیا ولېږئ. نو لینک به له دې کاپي کوئ او ملګري ته به یې لېږئ، اکاونټ به جوړوئ. نو دا د پرایزر طریقه هیله ده چې یو څه ګټه درته ترې ورسېږي. نو تر بیا ښه وختونه خیر شه.